بخیر. ولسه د یو درې خبرو وضاحت ډېر ضروري ګڼم. یو خو ګلایان باجوړی صاحب چې کوم دی نو زما ملګری هم دی، مشر هم دی او د سیمې یو تکړه خبریال هم دی. نو هغه سره زما ګپ شپ یا د هغه سکرین شاټ شیر کول او هغه سکرین شاټ کې دا و چې د جیت په صورت کې به ډزې نه کوئ. یو خدا نو ګلایان باجوړي صاحب ته که زما پیغام راسي کور دی وداني. او بله خبره دا چې د هټلر دا خبره مه کوئ، چین ته مو شرمولو. هټلر کله هم داسې نه دي کړي لکه څنګه چې بېګا خلک وي چې دې ټیم له هټلر پکار دی چې ټول په ډرون کې راګیر کړي او وډه به یې سیند ته ګزارې کړي یا یې مړه کړي. او درېیمه خبره دا مه کوئ چې په دې ټیم باندې بېدوله خرچه کېږي، په لکونو کروړونو روپۍ خرچه پې د سرکاري خزانې نه کېږي. په دې د سرکاري خزانې نه خرچه نه کېږي بلکې دوی دومره ګټي پاکستان لا یا کرکټ بورډ لا چې دې ته د هغې نه 10% هم نه میلاویږي. یعنې د اشتهاراتو په مد کې د میچ رایلټي او دغه ټول د ایونټس نه چې آی سی سی دوی ته څومره شیر ورکوي د کیراډیانو په سر باندې کرکټ بورډ ته، نو کرکټ بورډ د هغې 10% هم دغه کرکټرانو ته نه ورکوي، که څه چې په کروړونو کې ورکوي خو کرکټ بورډ د دې په سر باندې په اربونو روپۍ سالانه ګټي. نو لہذا د دې درې خبرو وضاحت ضروري و. یو د هټلر دا خبرو جرمني کله هم د کرکټ ټیم یا د فرانس او جرمني ترمنځ میچ وی چې ډرا شو دا شو هغه شو، داسې کله هم نه دي شوي. او ګلایان باجوړی صاحب چونکې زما ملګری دی او مشر هم دی او هغه ته د یو ټي خیبر شلمه کلیزا مبارک شي. د 20 کالو راسې ګلایان باجوړی د سیمې په مختلفو خبرونو باندې اورو او نومې او یو قصه چې کوم ده د هغه نو هغه بیا د عقیل یوسفزۍ صاحب به وکړي او ځان له به خلکو ته مسنجر کې وکړي، هغه زه نه کوم بیا باجوړی صاحب ته کېږي.